السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. نن ماښام مهال د پکتیا مرکز ګردیز کې د عزیزي بانک مخ ته چاودنه شوې. مکمل راپور زموږ همکار حمزه حسیني راکوي. له پکتیا څخه د خپلواک تلویزیون همکار وایي چې تیر ماښام مهال پکتیا مرکز ګردیز کې د عزیزي بانک مخ ته چاودنه شوې او 2 تنه یې ټپیان کړي دي. راپور زیاتوي چاودنه په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له امله رامنځته شوې ده او 2 تنه یې ټپیان کړي چې یو یې پولیس او بل عام ولسي وګړی دی. بلخوا د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان حیات احمدزي پیښه تایید کړې او وایي چاودنه په رینجر موټر ترسره شوې چې له امله یې 2 تنه پولیس ټپیان شوي دي. تر اوسه د یادې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا په 2 ورځو کې 2هم ځل دی چې د ښار په زړه کې چاودنې کیږي. سیاسي شنونکي وایي چې په مکرر ډول ورته چاودنې دا ښیي چې د افغان حکومت اړوند نظامي او استخباراتي ارګانونه د دې توان نه لري چې امنیت تامین کړي او د چاودنو مخه ډب کړي. حمزه حسیني د خپلواک تلویزیون همکار.